خیرخوا ته په انګلیسي کې ویل ویشر وای. ویل ویشر یعنی خیرخوا. هیرجن ته په انګلیسي کې forgetful وای. forgetful یعنی هیرجن. منافق ته په انګلیسي کې hypocrite وای. hypocrite یعنی منافق. نخره‌باز ته په انګلیسي کې picky وای. picky یعنی نخره‌باز. واده ته په انګلیسي کې matrimony وای. matrimony یعنی واده. حقیر ته په انګلیسي کې inferior وای. inferior یعنی حقیر. پیسه‌دار یا هم مالدار ته په انګلیسي کې wealthy وای. wealthy یعنی پیسه‌دار. جعلکار، خلافکار یا هم فریبکار ته په انګلیسي کې imposter وای. imposter یعنی جعلکار، خلافکار. صرفه‌جوی یا هم کنجوس ته په انګلیسي کې thrifty وای. thrifty یعنی صرفه‌جوی یا هم کنجوس. اوس دوستانو grumpy دا څه معنی؟ د دې معنی تاسو په کومنټ کې راته ولیکئ. او دوستانو زموږ د حمایت لپاره دا ویډیو د سره لایک کړئ او حتما له ملګرو سره شریک کړئ. ذلیل کولو ته یا هم سپکاوي کولو ته په انګلیسي کې humiliate وای. humiliate یعنی ذلیل کول. مثلا you should not humiliate him. په سپېړه وهلو ته slap وای. slap یعنی په سپېړه وهل. مثلا he felt the slap sting. غیبت کولو ته په انګلیسي کې gossip وای. gossip یعنی غیبت کول. مثلا they left gossip after work. په خوب کې ګرځېدلو ته sleep walk وای. sleep walk یعنی په خوب کې ګرځېدل. مثلا sleep walking can be dangerous. تقلید کولو ته په انګلیسي کې imitate وای. imitate یعنی تقلید کول. مثلا he can imitate different accents. پسوک وهلو ته په انګلیسي کې punch وای. punch یعنی پسوک وهل. مثلا the punch knocked him to the ground. بوی کولو ته په انګلیسي کې sniff وای. sniff یعنی بوی کول. مثلا the dog began to sniff around the garden. استفراغ کولو ته په انګلیسي کې puke وای. puke یعنی استفراغ کول. مثلا he felt sick and had to puke. belch دا څه معنی دوستانو؟ د دې معنی تاسو په کومنټ کې راته ولیکئ. او دوستانو که د کوم مثال په معنی نه یاست پوه شوي نو ما څخه په کومنټ کې پوښتنه کولی شئ. زه یې جواب حتما درکوم.